أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأوقات التي تکره فيها الصلاة. باب ثابت په بیان کې الاوقات د وختو التي هغه وختونه تکره چې مکروه دي فيها په دا وختو کې الصلاة المنز چې په کوم وختو کې المنز مکروه دي هغه وختونه درته شي. لا تجوز روانه دي الصلاة المنز عند په وخت کې طلوع الشمس د راختو د لمر چې لمر راخیږي په دغه وخت کې المنز کول روانه دي، جایز نه دي. ولا عند قیامها او نه دي روا په وخت کې چې لمر پر سر باندې درېږي فی ظهیرتی په غرمه کې، یعنی لمر چې د اسمان مابین ته راسي دا زوال چې ورته وایي په دغه ټیم کې لمونځ کول روا نه دي. ولا نه دی روا عند په وخت کې غروبها د لمر د لوېدو چې لمر لوېږي په دغه وخت کې لمونځ کول روا نه دي. ولا یصلي نه دی لمونځ کوي علی جنازتي پر جنازه باندې د جنازې لمونځ نه کوي. ولا یسجد لتلاوت د سجده د تلاوت نه کوي الا عصر یومه مگر نه د دغه ورځې کچیر په دغه ټیم کې پر د باندې د سجدې د تلاوت آیات د ووایي پر د باندې سجده د تلاوت لازمه سوه د کولی شي، یا په دغه وخت کې جنازه حاضره سول د جنازې لمونځ کولی شي. عند غروب په وخت کې د لوېدو الشمس د لمر. ويكره مکروه دي ان دا يتنفل چې نفل وکي بعد الصلاه ورسته د لمانځه الفجر د سهار د لمانځه څخه ورسته نفل کول دا نه دي سي مکروه دي حتی در داسې وخت پورې تطلع الشمس در څو پورې چې لمر راخیږي چې لمر نه راختلی دته نفل کول دا نه دی جایز، دا مکروه کار دی. وبعد الصلاه او ورسته د لمانځه عصر د مازګر د لمانځه څخه ورسته بیا نفل کول مکروه دي حتی تغرب الشمس در څو پورې چې لمر لویږي چې لمر نه لوېدلی دته د نفل کول دا مکروه دي. ولا بأس باک نسته اندا یسولي چې لمونځ وکړي په هذین الوقتین په دغه دوه وختو کې الفوائد قضایی کچیر یو څوک قضایی لمونځ کوي بیا پروا نه کوي دا جایز دي. ویسجد سجده دي کې لتلاوت د پاره د تلاوت سجده کولی شي په دا ټیم کې. ويصلي المنز کې على جنازتي پر جنازه باندې در جنازې المنز کولی شي. ولا يصلي المنز نه کوي رکعتي الطواف هغه دوه رکعاته د طواف دوه رکعات المنز دي په دغه ټیم کې نه کوي. ويكره مکروه دي اندا تنفل چې نفل وکي بعد ورسته طلوع د راختو الفجر د سحر چې سحر وخت سلو د سحر ورسته بیا نفل کول دا مکروه دي باکثر من الرکعتي زیات تر دوه رکعاتو الفجر د سحر دوه رکعات سنت چې وکړه د دې ورسته بیا نور نفل کول دا نه دي سیدا مکروه کار دي. ولا تنفل نفل دي نه کوي قبل المغرب د مخ د ماښام د اذان څخه د مخ ماښام اذان وسو بس د لمانځه څخه د مخ پلان نفل کوي دا کار دي نه کوي. باب النوافل باب ثابت په بیان کې د نفل السنت سنت چې دي په صلات په لمانځه کې اندا دي صلی چې لمونځ کې رکعتین دوه رکعاته بعد طلوع الفجر ورسته د راختو سره د سحر چې سحر سلو دوه رکعاته سنت دلته کیږي. و اربع او څلور رکعاته قبل د مخه ظهر د ماپښین د لمانځه څخه د مخه څلور رکعاته سنت کیږي. و رکعتین او دوه رکعاته بعدها ورسته د ماپښین د لمانځه څخه ورسته بیا دوه رکعاته کیږي. و اربع څلور رکعاته کیږي قبل د مخه عصر د مازګر د لمانځه څخه د مخه بیا څلور رکعاته کیږي دا مستحب بولي. و ان شاء که خوښ سو رکعتین دوه رکعاته دی کې څلور نسو کولای دوه هم کولای. و رکعتین دوه رکعاته بعد ورسته مغرب د ماښام د فرض څخه ورسته دوه رکعاته سنت کیږي. و اربع څلور رکعاته قبل د مخه عشاء د ماخستن د لمانځه څخه د مخه څلور رکعاته کیږي. و اربع څلور بعدها ورسته د ماخستن فرض چې وکړه د دې ورسته څلور رکعاته سنت کیږي. و ان شاء که خوښ سو رکعتین دوه رکعاته دی وکي ګوره څلور رکعات هم کیږي خو دوه رکعات دې مو کې کده دوه کوله که څلور کول چې د خوښ ساغه دی وکي. و نوافل نهار د ورځې ان شاء که خوښ سو صلی المنځ دی وکي رکعتین دوه رکعات بتسلیمه واحده په یو سلام سره، یعنی په یو سلام سره د ورځې د دوه رکعات نفل په یو سلام سره کولای شي چې سلام په وګرځي. و ان شاء که خوښ سو اربع څلور رکعات نیت وتړي په یو پلا باندې هم د کولای شي چې یو سلام په وګرځي. و تکره مکروه دي زیاتوب علی ذلک پر دې باندې د ورځې در دغه څلور رکعات زیات نیت تړل د لمانځه پر یو ځای باندې دا مکروه کار دی. و اما نافله الليل هر څه چې نفل د شپې دي فقال ویل دی ابو حنیفه ته امام صاحب ان صلى کلمنز وکي 8 رکعات اترکات بتسلیمه په یو سلام سره واحد یعنی یو وار باندې نیت وتاړي دا تو رکعاتو جاز روا دي. امام صاحب وای وتکره مکروه دي زیاتوب على ذلك پر دغه اترکات باندې دی وای د اتو رکعاتو څخه زیات بیا په یو سلام باندې کول په یو نیت باندې کول دا مکروه دي.
وقال ویل دی ابو یوسف رحمت الله و محمد امام محمد صاحب چې دې دواړو ته یاران ویل کېږي لا یزید نه دي زیاتې باللیل په شپه باندې یعنی د شپې دې نه زیاتې علی رکعتین پر دوه رکعاته باندې بتسلیمه واحده په یو سلام سره د شپې چې ویل منځ کوي نفلونه کوي در دوه رکعاتو دي زیات نه کوي دوه رکعات دي په یو نیت سره کوي په یو سلام سره در دې دي زیات نه کوي والقراءه قرات چې په فرایض په فرض کې واجبه واجب دي په رکعتین په دوه رکعتین الاولیین په اول کې وهو دای چې مخیر اختیار لري په الاخرین په دوه اخر رکعاتو کې په اول دوه رکعاتو کې خو واجب دی قرات په اخر دوه کې د اختیار مند دي ان شاء که خرص قرأ و دی وای و ان شاء که خرص سبح تسبیح دی وای و ان شاء که خرص سکت د غیدی و دریږي ګوره قرات هم ویلای شي تسبیح هم ویلای شي او د غیب پټ خلم درېدلای شي والقراءه قرات چې دی چې موږ الحمدلله وای دا تشرکاتو کې احب دا ډیره شده والقراءه قرات چې دی واجب دی په جميع رکعاتي په ټولو رکعاتو کې د نفل په ټولو رکعاتو کې قرات ویل چې دی دا واجب دی والوتر او په وتر کې قرات ویل واجب دی ومن غسوک دخل که داخل شو په صلات په المانځ کې النفل په نفل المانځ کې څوک داخل شو ثم افسدها بیا فاسد د نفل المانځ نیت وتاړي بیا فاسد ک قضا هذا به بیرته راګرځي فإن صلى كالمنځ وکي 4 رکعات څلور رکعات وقعد کښېنستی په الاولین په دوه اول رکعاتو کې ثم افسد بیا ورسته فاسد ک الاخرین اخر قضا براوي رکعتین د دوه اخر رکعاتو د دوه اخر رکعاتو قضا براوړي یعنی د څلور رکعات نیت وتاړي څلور رکعات نیت چې وتاړي اوله تحیات وویل بیا چې ولاړیږي و دریم رکعت نو خو اخر دوه رکعات پاتې دي د اخر دوه رکعات د فاسد نو دی بیا خالد هغه دوه رکعات راګرځي چې د فاسد کړي دغه نور دوه سیس ولا وقال ویل ابو یوسف رحمت الله یقضي قضا براوي 4 د څلور رکعاتو امام یوسف صاحب بیا وای د څلور سره رکعاتونه براوګرځي ول د پیوان نیت باندې کړی دي نو دی څلور سره براوګرځي فتوا پر دا قول ده چې دوه رکعات دی راوګرځي دوه رکعات سی دي ويصلي المنز بكي نافلة النفل قائدا پناس سره مع قدرتي سره د قدرت کوي چال منز نفل منز پناس دی باندې کاوي قدرت هم پر ولاړه درلودي مع القدرت سره د قدرت على القيام پر ولاړه باندې دا کار کوي وین افتتاح کچیر شروع وقه قائما په ولاړ سره ثم قاعد بیا ورسته کښېناستي یعنی شروع د نفل نیت کوي اول پلا ودر دی نیت وتاړي بیا نور منز پناس باندې وکي من غیر عذر اس عذر هم نو ورته یو ځای خو جدي من نه جوړم نو هیڅ نو بس دا رقم وکي جاز رواد عند ابي حنيفه پنځ د امام صاحب دا کار جایز دي وعندهما پنځ د یاران بیا وای چې امام یوسف صاحب امام محمد صاحب دي ولا يجوز ندي روا الا خو بیا روا دي من عذر د عذر سره هغه وای ګسر د المون چې دی په ناس دی باندې دی وای دا روا نه دي په دې واجب باندې چې دی جوړ دی روغ دی عذر د تنسته او دی په ناس باندې المنځ کوي نو په ناس المنځ خو جایز نه دی ولاړ په المنځ کې فرض ده و من غسو کان کچیرو خارج المصر د باندې در شارو يتنپل نپل کول علا دابتی پر دابه باندې الی ای جهه ور طرف ته توجه چې د مخ بي په غسر یو می اشاره دي کې ایمان په اشاره سره ګوره سړی دی په مټر کې سپور دی د نپل نیت یو وتاړي د قبله خواته مخ مبارک مټر یې خواته روان دي که شاو قبله ته ګرځیدل بس دی دغه المنځ د جایز دي بس په اشاره باندې د المنځ کې بس دا رقم صحیح دي صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.